او دا سوال هم ماته یو څلورو پنځو کسانو رالیږلی و چې موږ ته به څنګه پته لګي چې زموږ دا روجې الله قبولې کړي دي او که نه. نو د دې یو څو علامات دي د عمل د قبلېدو. دا عموما ځان سره دا خبره یاده کړي، د هر نیک عمل دپاره دا ځان سره یاد کړي. یو دا چې ته د دې عبادت نه وروستو ګناه ته واپس نه شي، چې ته د دې عبادت نه وروستو ګناه ته واپس نه شوې، نو دا ښکلې نښه ده. او ځکه یحیی بن معاذ رحمه الله به وي چې چا په ژبه باندې استغفار وي او زړه د ګناهونو سره عادت دی او اراده دا ده چې میاشت بعد به پرې شروع کومه، دا ګوره د ډېرو پکې دا اراده وي چې خبره مې کم وخته پورې بنده کړې ده، میاشته پورې بیا به شروع کومه، نو هغه وایي فصومه علیه مردود، د ده د روژې په ده باندې واپس ویشتی کېږي. دا ول الله نه قبلی. واضح ده چې هغه په زړه کې میاشت مخکې دي وایي زه به میاشت بعد ګناهونو ته واپس کېږم، په زړه کې پرته ده. نو دویمه نښه دا ده چې ستا په زړه کې دا یره چې دا عمل به الله قبول کړی و که نه به، دا غټه نښه ده د دې چې دا عمل تا نه قبول شوی دی، چې کله پې ته یریږي چې دا عمل به د الله په دربار کې قبول شوی وي او که نه. که دا یره دې په زړه کې وه نو دا هم د خوشحالۍ خبره ده. او کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا آیت وی والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجله، چې دا هغه خلک دي چې د الله بندګي کوي او زړونه یې په یره کېږي. نو عایشې ته پوښتنه وکړو یا رسول الله دا هغه خلک دي چې کوم شراب څکي او غلاګانې کوي؟ هغه ورته نه، د صدیق لور وایي دا هغه مسلمانان دي چې عبادت کوي او یریږي چې الله به رانه قبول کړي او که نه. اوس ډېرو په موږ کې ډډې لګولي چې موږ د رمضان د میاشتې روجې نه وي، او صرف موږ روجې نه دي نیولې، موږ پکې دورې کړي، صرف دورې نه، موږ پکې تراویح کړي، موږ پکې تهجد کړي. هی زما په شان به لا څوک وي، زما په شان عبادت به لا چا کړی؟ بعضو دا سوچ دی په زړه کې، دا د یېرې خبره ده. ګوره ځکه سلف مبارک راځي شپږ میاشتې به هغوی الله ته سوال کوي یا الله روژه راورسوه موږ ته، او بیا به شپږ میاشتې سوال کوي یا الله زموږ نه اوس قبوله کړه. نو کال به په دې کې تېر شو. شپږ میاشتې دعا د څه ده؟ یا الله راوی رسوه موږ ته، موږ ورته ورسوه. او شپږ میاشتې دعا د څه ده؟ یا الله قبوله یې کړه. نو هسې دا روژې چې ختمه شوې ده اوسه پورې تا څو پېرې بوري چې الله زما هغه روژې قبولې کړي. نو که دا سوچ د سره وي نو دا ښکلې نښه ده. که دا یره د سره وي چې یره قبول به یې که نه به یې قبول، نو دا ښه نښه ده. او ځکه بعضو سلفو به دا وی که الله چېرته زما نه یو ذره قبوله کړه که نه ذره، نو دا ډېره لویه خبره زما دپاره کافي ده. چا ورته وایي څنګه؟ لکه ذره عمل قبول شو، ذره برابر ورته وایي چې دا پوره ده. وی الله قرآن کې وایي چې انما یتقبل الله من المتقین، الله قبلی اعمال د چا؟ د متقیانو. دا ذره چې زما نه قبوله شو خو زه به متقیانو کې یم که نه، دا ذره چې قبوله شو نو زه به کومو کسانو کې یم؟ متقیانو کې یم. دا وړه خبره هو نه، ګټه خبره. نو درېیمه نښه هغه دا ده چې ته په دې نیکۍ پسې نیکیانې کې، نو دا نښه د دې ده چې الله د عمل قبول کړی دی. لکه روژه ختمه شوه رمضان میاشت او ته اوس هم تلاوتونه کوې او روجې نیسي نفلي او دعاګانې اوس هم غواړې، اذکار اوس هم کې، د قرآن تلاوت کې، د شپې یو څو رکعته لمونځ کې، دا ښکلې نښه ده. دا د خوشبختۍ او د نیکبختۍ نښه ده. تاسو ته به زه دا ووایم ګوره دا نیک عمل چې کوم دی که نیک عمل، د دې مثال د یوې ونې دی. دا ونه ګوره د هغه وخته پورې نه غټېږي او نه میوه ورکوي چې څو پورې تا د دې خیال نه یې ساتلی. ډېره به په وخت اوبه ورکړې، دا به وخت په وخت ګورې راګورې، د دې خوا له به ځي راځي، د دې سوچ او فکر به کې، هله به ستا دا ونې کوي په دې باغ کې چیري دا به میوه مزېداره ورکړي، که نه داسې نه ده؟ نو داسې کېدی شي چې ته ونه دې دغه شان پرېښودې او بیا بسې ورشي په اخره کې چې میوه به یې څنګه کړي، نه دې اوبه کتې نه دې نور څه کتو، څه فصل به یې کړی، څه میوه به یي، هېڅ میوه به نه وي، او هغه میوه که کړي مې هغه به خرابه میوه وي. نو دغه شان دا عمل چې موږ کوم کړی د رمضان ده دا اوس ساتل غواړي. ساتو یې موږ څنګه؟
چې په دې پسې به هم نیکیانې کوو چې زموږ هغه عمل هغه زیات شي او غټ شي لکه څنګه چې یو ونه معمولي غونته کې تخم او د هغې نه غټه ونه جوړه شوه دغه شان چې ستا د روجي دا ډېرې شي په تله کې درنې شي د هغې دپاره به ته وروسته هم اهتمام کې ښه څلورمه نښه چې دا ښه نښه د هغه ده چې یو سړی د خپل عمل وړوکی ګڼي دا هم ښکلې نښه ده لکه اوس رمضان ختم شو که نه او څوک ته دا وایي چې ماشاءالله د رمضان د میاشتې روجې دې ونیوې ها تو ته جواب کړې مړه موږ څه کړي دي موږ به څه یو زموږ به څه روجې زموږ به څه عبادات دي موږ د الله داسې بندګي ونه کړه څنګه چې په کار وو موږ نه د رمضان قدر وکړو کمزور یو دا ښکلې خبره ده دا ښکلې نښه ده ځکه چې دا سړی په د خپل عمل ته غره نه دی متکبر نه دی ګوره الله پیغمبر ته وایي ولا تمنن تستکثر یو تفسیر دا دی چې ای پیغمبره چېرته دا خپل کار زیات ونه ګڼي دا خپل عبادات دا چېرته زیات ونه ګڼي زه هم دې نه بعد پاتې څه شو چې الله پیغمبر ته وایي چې خپل عمل زیات ونه ګڼي ما ورته به څه نو بله نښه دا ده پنځمه چې د دې عبادت نه بعد ستا د دې نیکیانو سره محبت پیدا شي او د ګناهونو سره دې نه لګي دا ښکلې نښه ده لکه اوس رمضان ختم شو او یو سړي د رمضان دا روجې ونیو د دې نه بعد د دیندارۍ سره محبت ډېر شوی دی اوس ورته د قرآن د تلاوت هم مزه ورکوي د علماو سره ناسته وله مزه ورکوي لمونځ وله مزه ورکوي او د ګناهونو نه یې کرکه شوې ده کرکه نو دا دلیل د دې دی او دا یو نښه ده چې انشاءالله الله د دغه نیک عمل هغه قبول کړی دی دغه شان یو شپږمه هغه دا چې سړی به یې دعاګانې ډېرې غواړي دا نه چې خبره وشو او ختمه شو ته به بیا څه کوې دعاګانې به غواړي چې الله زما د عمل قبول کړه او امید به م ساتي چې انشاءالله الله به قبول کړی نو یېرېږي به م او امید به م ساتي او ګوره سبحان الله لکه هسې دې کې سوچ وکوي ابراهیم علیه السلام لږ یو د خپل زوی سره اسماعیل علیه السلام سره د کعبې دیوالونه یې راوچتول او الله وایي د دواړو په خوله باندې دا دعا وه ربنا تقبل منا یا الله زموږ نه قبوله کړه اوس ګوره څه جوړوي د الله کور د چا په امر یې جوړوي د الله په امر څوک یې جوړوي پیغمبران دعا پلار او زوی او په خوله یې دا دي یا الله قبول یې کړه خو ولې ورته عمل الله دی او عمل سره د الله کور آبادول کوي پیغمبران بیا م یېرېږي چې قبول به شي او که نه او موږ ته وګوره څومره ګناهګار څومره کمزوري موږ دا دعا نه کوو چې الله د عمل نه قبول کړه نو بله نښه هغه دا ده د بعضو علماو ذکر کړې ده چې د دیندارۍ نه بعد د دې عمل نه بعد ستا د دیندارو خلکو سره محبت ډېر شو که نه او زړه دې کېدو چې دیندارو خلکو سره کښېنم پاسم او دا ګناهګار دې بدي شو نو دا یوه ښایسته نښه ده اخرنی به ذکر کو هغه ده چې عبادت دې کله ختم کو په دې پسې استغفار ډېر وایي چې الله یې قبول کړي بخښنه ډېره غواړه ګوره سوچ هسې دې ته وکړه د حج مسلې چې الله ذکر کړي دي په سورة البقره کې نو په آخره کې وایي ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا الله په آخره کې بیا بخښنه وغواړئ که بیا راشي دې منزله لمونځ چې مونږ ختم کړو بیا وروسته استغفار وایو ښه دا نیکان خلک چې د شپې تهجد کوي الله د دوی په باره کې وایي وبالاسحار هم یستغفرون دوی د تهجد ختم کړي په استغفار سره پېشمني په ټیم کې بیا بخښنې غواړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله څه ویلي کله چې ژوند ختمېدو فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان تواب نو هر غټ عمل چې قبلېږي په آخره کې استغفار ولې ځکه چې پته نه لګي که څه کمی زیاتې شوې نو که تاسو دا غواړئ چې الله ستاسو دا روجې قبولې کړي نو استغفار له زور ورکړئ او په مخه استغفر الله په مخه د الله نه بخښنې غواړئ او دا وایي الله که زموږ نه څه کوتاهي شوي نو هغه راته معاف کړي